بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې پهراله استلم شوی. ملګرو، بیا مې تاسو له هغه جملې راوړي کومې چې موږ په خپل کور کلي کې استعمالو. کله چې موږ خپل کور یا په خپل کلي کې کومې جملې استعمالو، هغه موږ انګلیش ته ترانسلیټ نکو یا نشو ترانسلیټ کولی، نو بیا موږ هیڅکله انګلیش نشو زده کولی. نو دې د وجې نه زه تاسو ته کوشش کوم چې کومې جملې موږ په خپل کور کلي کې استعمالو، هغه چې کله موږ انګلیش ته ترانسلیټ کوو، انګلیش ته چینج کولی شو، نو بیا به موږ انګلیش زده کولی شو. نو شروعات کوو هولډ د ډور، دروازه ونیسه. که موږ یو کس ته وایو چې دروازه ونیسه، نو په انګلیش کې به ورته وایي هولډ د ډور. فایند می، ما معلوم کا. که یو کس ته وایي چې ما ته معلوم کا چې زه کوم ځای کې یم، نو په انګلیش کې به ورته وایي فایند می. هو لیسن، څوک اوري. که موږ خبرې کوو او یو کس موږ ته وایي چې دا کس اوري، نو ته ورته وایي چې څوک اوري، نو ته په انګلیش کې به ورته وایي هو لیسن. ډونټ ګیټ اپ، مه پاسه. که تا یو کس کینولی او یا یو کس ته وایي چې مه پاسه، نو په انګلیش کې به ورته وایي ډونټ ګیټ اپ. فکس دیټ، دا ټیک کا. که ته یو کس ته وایي چې دا شی ټیک کا، نو په انګلیش کې به ورته سمپل وایي فکس دیټ. تھنک اباؤٹ اٹ، دې باندې سوچ وکړه. که تا یو کس له څه کوېسچن ورکړی او هغه له نه ورځي او ته ورته وایي چې په دې باندې سوچ وکړه، نو په انګلیش کې ورته وایي تھنک اباؤٹ اٹ. بیفور دیټ، دې نه مخکې. که ته یو کس ته وایي چې د دې نه مخکې، نو په انګلیش کې ورته وایي بیفور دیټ. سټاپ ټاکینګ، خبرې مه کوه. چوز ون، یو خوښ کا. که موږ یو کس ته ډېر شی نه کیدو او چې په دې کې ځان له یو خوښ کا، نو په انګلیش کې به ورته وایي چوز ون. I am fed up، زه تنګ راغلم. که ته د یو کس نه تنګ راشي، نو ته ووایې چې زه تنګ راغلم، نو په انګلیش کې به وایې I am fed up. کیپ سیټینګ، ناست اوسه. که ته یو کس ته وایې چې به دلته ناست اوسه، نو په انګلیش کې به ورته وایې کیپ سیټینګ. کم فارورډ، مخکې راشه. که ته یو کس ته وایې چې مخکې راشه، نو په انګلیش کې به ورته وایې کم فارورډ. فارګیټ دیس، دا هیر کا. که ته یو کس ته وایې چې دا شی بس هیر کا، ورکې کا، نو په انګلیش کې به وایې فارګیټ دیس. I am up، زه پاڅېدم. که ته یو کس ته وایې چې زه پاڅېدم د کټ نه، نو په انګلیش کې به ورته وایې I am up. ایټ لیست، کم نه کم. کم نه کم ته وایي ایټ لیست. ګوډ آیډیا، ډېر ښه سوچ. که موږ یو کس ته وایي چې ډېر ښه سوچ، نو په انګلیش کې به ورته وایي ګوډ آیډیا. بریک اٹ، دا مات کا. که موږ څه یو شی راسوي او بل کس ته موږ وایو چې دا مات کا، نو په انګلیش کې به وایي بریک اٹ. ناټ ګوډ، ښه نه دی. که تا ته یو کس یو شی وښیي چې دا څنګه دی او ښه نه وي، نو ته ورته وایې چې ناټ ګوډ. لیټ می سپیک، ما خبرې ته پرېږده. که یو کس خبرې کوي او تا له د خبرې وار نه درکوي او ته ورته وایې چې ما خبرې ته پرېږده، نو په انګلیش کې به ورته وایې لیټ می سپیک. سیلف ډن از ویل ډن، خپله لاسه ګوله لاسه، یعنې په خپل لاس چې کوم کار وکړي هغه به مني، نو په انګلیش کې به سیلف ډن از ویل ډن. ملګرو، دا زموږ نننی کلاس چې خپل اختتام ته ورسېدو. ملګرو، تاسو ته په تلو کې دا ریکویسټ کوم چې زما چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او خپلو ملګرو سره شیر کړئ. انشاءالله بالکل به زه امید تاسو له دا در کوم چې تاسو به زما د چینل نه ډېره ښه انګلیسي زده کړئ. ډېره مننه.